دغه خبرونه تاسو ته شفاخانه کابل آسیا برای تامین صحت شما لخوا وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. ویاړم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قایزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې موږ سره ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر، څرنګه چې دوی په ښکلا برخه کې هم یو تخصص لري او دغه زده کړې په خارجي هیواد کې کړي دي، میلمه دی. نو په لومړي قدم کې ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلاست وایم. مننه جناب ډاکټر صاحب، زما سلامونه او نیک هیلې هم د ژوندون نړیوال تلویزیون له لارې نه د افغانستان ټولو وګړو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته ښه ژوند، ارامي او ښه صحت غواړم. بیا هم مننه. ګران لیدونکو، نننۍ خپرونه مو د یو داسې موضوع په اړه ځانګړې کړې ده چې هغه اکثره په ځوانانو کې، په تنکیو ځوانانو کې دغه جلدي ناروغۍ ډېر زیاته لیدل کېږي، ځانګړې کړې ده. دغه موضوع چې کومه ده هغه ځوندانې ده چې په انګلیسي اصطلاح کې ورته اکنې وایي. اکنې څه شی دی؟ ولې منځته راځي؟ مساعد کوونکي فکتورونه یې څه شی دي؟ دا چې دا ناروغۍ نښې نښانې څه شی دي؟ د نورو جلدي ناروغۍ سره توپیر څه شی دی؟ همدارنګه د دغه ناروغۍ څخه څنګه کولی شو ځان وژغورو، او یا دا چې د دې ناروغۍ درملنه څه ده؟ نو همدارنګه نور موضوعات هم لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب، څرنګه چې د خپرونې موضوع مو اکنې یا ځوندانې ده، په لومړي قدم کې تاسو زموږ را لیدونکو ته یادونه وکړئ چې ځوندانې څه شی دي؟ ډېر ښه. څنګه چې په نن سبا عصر کې خصوصا په ځوانانو کې، په هلکانو په نجونو کې دغه یو حاده او جدي موضوع ده چې ډېر خلک دې نه شکایت کوي او ډېر تشویش ورسره کوي. څرنګه چې اکنې د ځوانۍ د مرحلې لومړنۍ هغه دانې دي چې د 14 کالو نه بعد په یو نورمال شخص کې پیدا کیږي او بیا دا کله کله بیا ډېر دوام پیدا کوي چې حتی تر 13 کالو پورې، 40 کالو پورې هم بعضې کسانو کې پیدا کیږي او کله کله په زړتوب کې هم دغه ځوانې دانې پیدا کیږي او کله کله بیخي په ماشومتوب کې هم پیدا کیدای شي. د دې مختلف علتونه دي. د ټولو نه مهم علت دا ده. ډاکټر صاحب، اوس دې ته راځو چې وبخښئ، هغه علتونو ته به راشو. که په لومړي قدم کې تاسو دغه یو بل موضوع ته ووایئ چې د دغه ناروغۍ هغه نښې نښانې څه شی دي؟ البته دغه دانو تاسو یادونه وکړه چې دغه دانې د انسان په کوم قسمتو کې شنه کېږي او نښې نښانو په اړه یادونه کوي، او په څه ډول دغه دانې په کوم شکل سره وي؟ دغه یو شخص چې د بلوغیت مرحلې ته رسیږي، که هغه هلک وي که هغه نجلۍ، د دوی په وجود کې د هورمونونو څه تغیرات راځي. د تغیراتو نه بعد بیا د دې هورمونونو تغیراتو نه بعد د ده په وجود باندې، خصوصا په مخ باندې، په پیشاني باندې، په ټنډه باندې، د سینې په اوله برخه باندې، د شا په برخه کې او کله کله په د ورنونو په برخه کې هم دغه دانې لیدل کېږي. دغه دانې لږ کلک شکل لري، کله کله تور سر لري بعضې دانې، او بعضو کې په سپین شکل باندې لیدل کېږي. نو دغه د دوی نښې نښانې دي. کله چې په یو شخص کې دغه دانې ولیدل سي، نو کله کله دغه شخص فشار ورکوي، دې نه یو زیړ مواد یا سپین مواد یا راوباسي چې هغه هم یو چربي مواد دي. او نو بیا موږ د لرې نه هم چې چاته وګورو په دې باندې پوهېږو چې دا ځوانې دانې لري. یو خو دا ده چې دا یو فیزیولوژیکه مرحله ده، یعنې دې ته موږ ناروغي هم نشو ویلی، ځکه دا په ځوانو خلکو کې په نورمال حالات باندې راځي. هغه په علتو به یې وروسته خبرې وکړو. نو صرف موږ ځوانې دانې د یو شخص د عمر نه او د هغه په مخ باندې، د هغه په شا باندې، د هغه په سینه باندې چې د دانو په شکل باندې ولیدل سي، درد نه لري او کله سپین مواد یې نه راوځي، کله کله وینې کېږي. بیا دا مختلف اقسام لري. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب، اوس راځو چې دغه حالت په دغه تاسو ویل چې هر کله چې بعضو خلکو کې چې عمر یې 14 کالو ته رسیږي، 14 کالو نه بعد حتی تر 10 کلنۍ پورې دغه دانې په دوی کې لیدل کېږي. نو که تاسو په دې اړه یادونه وکړئ چې د دغه ناروغۍ عمده لاملونه او مساعد کوونکي فکتورونه څه دي؟ او بل دا چې عمر خو تاسو یادونه وکړه، په جنس کې تاسو یادونه وکړئ چې دا په کومو خلکو کې، نجونو کې زیات لیدل کېږي که پاکانو کې؟ او لومړي قدم کې تاسو د دې عمده لاملونو او مساعد کوونکي فکتورو په اړه یادونه کوي. ډېر ځوانې دانې په دواړو جنسونو کې لیدل کېږي، یعنې تقریبا په مساوي ډول، هم په نجونو کې او هم په هلکانو کې. او عمده علت دا ده چې د انسان کله د بلوغیت مرحلې ته رسیږي، یو نورمال شخص د ده په وجود کې 2-3 نوع هورمونونه دي چې د ټولو نه مهم هورمون د ده په بدن کې ټسټرون ده او په ښځو کې انډروجن ده.
دغه دواړه هورمونونو فعالیت زیاتېږي. کله چې د دې هورمونونو فعالیت په وینه کې زیات شي بیا د پوستکي لاندې یو نوع غداوات دي چې هغې ته سبیشس ګلینډ وایي، یعنې چربي غداوات دي د غوړ مواد تولیدوي. هغه په دې معنا تولیدوي چې د وجود نورمال سیستم وساتي دا غوړ مواد. نو کله چې دغه د هورمون سویه په وینه کې زیاته شي په دغه غداواتو باندې فشار راځي، دغه چربي مواد د اندازې نه زیات تولیدوي. کله چې د اندازې نه زیات تولید کړ دلته دا د ویښتانو پولیکول د هغې په څنګ کې دا جمع کیږي. کله چې د دې ویښتانو په څنګ کې دا جمع سو په دې څنګ کې په څنګ کې ورسره یو نوع بکتریا ده چې هغه په نورمال ډول ژوند کوي چې هغې ته پرینوم بکتریا وایي. هغه بیا راځي دلته مداخله کوي او یوه دانه جوړیږي. بیا کله کله دغه دانه ډیره غټه سي په سیسټیک ډول باندې بدله سي او دغه د جوړېدو میخانیکت ده. یعنې کله چې د هورمونونو سویه په وینه کې زیاته سي هغه په چربي غداواتو باندې تاثیرات راولي. چربي غداوات زیات غوړ مواد تولیدوي او کله چې غوړ مواد تولید کړو نو دې نه بعد بیا اکثره میکروبي کېږي او دانه جوړېږي، خپله اکني جوړېږي. دغه د تشکل مرحله ده. بیا هم مننه. اوس ډاکټر صاحب دې موضوع ته راځو چې د دغه اکنو یا ځواندانو باندې کوم تاثیرات لکه دغه چاپیریال به کوم تاثیرات لري او که نه لري، په کوم چاپیریال کې چې موږ تاسو ژوند کوو چې دغه مختلف شکل چاپیریال موږ لرو، یا ګردونه دي یا خاورې دي یا فابریکې دي یا غذایي رژیم په کوم تاثیرات لري که نه لري، په دې اړه که یادونه. اکني خو تقریبا د 100 نه زیات اقسامونه دي، یعنې قسمونه دي. یو نوع اکني دي چې هغې ته کیمیکل اکني وایي. هغه کسان چې په کیمیاوي فابریکو کې کار کوي هغه هم په دې شخص باندې تاثیرات کوي او اکني ورته راولي. بل هغه نجونې چې هغوی پر مخ باندې ویښتان لري، هغوی دا ویښتان ټریډینګ یا نخ کوي. کله چې ویښتان په تار باندې لرې کړه 3 ورځې نه بعد د دې مخ مکمل اکني کېږي چې هغې ته افټر مساج الاکني وایي، یعنې د مساج نه بعد ورته دغه اکني پیدا کېږي. او بل هغه کسان چې هغوی په ډېرو ګرمو ساحو کې اوسېږي هغوی ته هم د اکني زیاتوالی منځته راځي. یعنې اقسام یې ډېر زیات دي. بیا فکتورونه هم ډېر زیات دي چې کوم فکتورونه دې ته دغه کوي. همدارنګه هغه کسان چې ډېر غوړ مواد استفاده کوي، چربي مواد استفاده کوي، بادام او پسته او چهارمغز او دغه وچې میوې نه ډېره استفاده کوي، دا هم یو څه تاثیرات په اکني باندې اچوي او اکني منځته راولي. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب اوس راځو دې ته چې آیا دغه ناروغۍ یا دغه مشکل دپاره کوم تشخیص تاسو لرئ که نه لرئ، که موږ څنګه پوهېږو چې دغه اکني دي او یا دا چې کومه بله ناروغۍ ده؟ د ټولو نه ښه تشخیص خو یې دا ده چې اول موږ د شخص عمر ته ګورو او هغه نه دا پوښتنه هم کوو چې د تا سن څومره ده، آیا تاسو واده کړی ده نه ده کړی. ځکه هغه کسان چې ودونه وکړي 6 میاشتې بعد د دوی په اکنو کې زیات تغیرات راځي، کموالی منځته راځي. نو د ټولو نه مهم او ښه فکتور یې دغه د عمر پېژندل دي چې د دوی عمر وپېژنو او د هغې فزیکي کتنې ته ضرورت دی. نه مخامخ موږ مریض ګورو چې د ده اکني په کومو ساحو باندې ډېرې دي او کوم ډول اکني دي. نو دا یو ساده تشخیص دی چې ډاکټر یې خپله فزیکي نظره کولی شي او د کتو په واسطه باندې. دې ته کوم لابراتواري معاینات ضرور هم نه دي. یعنې هغه کسان چې بیخي ډېر زیات تشویش کوي بیا هغوی ته موږ تنها د غوړو دپاره پروفایل ورکوو، د لیپټ پروفایل، تر څو د دې په وینه کې هغه غوړ مواد موږ وګورو. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو ښه معلومات لرئ چې دغه اکني یا ځوانداني ویم یا بعضې دانې نو نه پوهېږم چې هغه اکني او که بني په کوچنیو ماشومانو نوي زیږېدل شوي ماشومانو کې او همدارنګه په زړو خلکو کې چې هغوی عمر ډېر زیات وي دانې لیدل کېږي چې البته د سینې په ساحه کې یا شاته په ولو باندې په دغه ساحو کې دا دانې لیدل کېږي. دې ته موږ اکني ویلی شو که نه شو ویلی؟ نو تاسو په دې اړه څه یادونه وکړئ؟ یعنې اکني په زړو خلکو کې هم لیدل کېدی شي او په نوي زیږېدلو ماشومانو کې. علت یې دا ده چې په نویو زیږېدلو ماشومانو کې د هورمون سویه هغه مور چې د دې په وینه کې د انډروجن سویه زیاته وي او کله دغه ماشوم وزېږول شي نو د دې د پلاسنټا د لارې نه دغه ماشوم ته هم د هورمون زیاتوالی انتقالیږي. پس په دې ماشوم کې اکني زیاتېږي چې دې ته انفنټل اکني وایي چې مهم کازس یا مهم علت یې هورمونل چینج ده. او په زړو کې هم ځکه زاړه خلک هم هورمونونه لري، د ده په وینه کې د هورمونونو تغیرات لري او په دوی کې دغه اکني رامنځته کېدلی شي. بیا هم مننه. ګران لیدونکو دا چې د دغه ناروغۍ درملنه څه شی ده او یا دا چې د دغه ناروغانو لپاره غذایي رژیم څه شی دی
او بل دا چې څنګه کولی شو چې دغه ناروغۍ څخه ځان وژغورو، همدارنګه نور موضوعات په دې خپرونه کې لرو. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. دغه ټول موضوعات به انشاءالله تر یوې لنډې دمې وروسته تاسو ته وړاندې کوو.